د انګلستان هیواد او ویلز کرکټ بورډ په نوښت او کوربتوب د 100 توپونو کرکټ لیګ د لومړي ځل لپاره د 8 نارینه او 8 ښځینه لوبډلو ترمنځ ترسره شو چې د اووال انونسیبل ښځینه او سواترن بریو نارینه کرکټ لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسید. د یاد لیګ د پای ته رسیدو سره سم د نارینه و 100 بالیزه کرکټ لیګ غوره یوولس کسیزه لوبډله اعلان شوه چې پکښې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه او نامتو لوبغاړي راشدخان ارمان هم راغلی. کوینټ ډکوک بن ډکټ مونالي لام لیوینګسټون هری بروک سمیت پټیل بینی هوویل راشدخان ارمان آدم میلن ټایمل میلز او جی کلینټون هغه 11 لوبغاړي دي چې په سلبالیزه کرکټ لیګ غوره لوبډله کې راغلي دي. په یاد لیګ کې 4 افغان لوبغاړي راشدخان مجيب رحمان محمد نبی او قیس احمد د بیلابیلو لوبډلو لپاره ولوبېدل. په افغان لوبغاړي کې تر ټولو ډیرې ویکټې راشدخان واخیستې. هغه په 9 لوبو کې ولوبېد، 12 ویکټې یې واخیستې او د ډیرو ویکټ اخیستونکو لوبغاړو په منځ کې په 3م مقام کې ځای لري. له راشدخان وروسته قیس احمد په 8 لوبو کې 8، مجيب رحمان په 7 لوبو کې 6 او محمد نبی بیا په 6 لوبو کې 6 ویکټې واخیستې.